نو موږ د دې وزارت اهمیت راته معلوم دی او د ځان لپاره خیر بولو پر لحاظ باندې، او بلکې دا کم مسؤلیت چې زموږ د وزارت دی، زموږ د استادانو دی، زموږ د محصلینو دی، زموږ د رئیسانو دی، نو هغه کې ارتقا او هغه کې مقصد ته ځان رسول وو، هغه علمي نظري درسونو ته عملي جامه ورغوښتل، هغه څه موږ کولی شو چې ستاسې په توسط او ستاسې په همکاري باندې ترلاسه کړو. دا تفاهم د لارې موږ کولی شو چې خپل د استادانو تحقیقاتو ته عملي جامه ور واغوندو، خپل محصلین مو په عملي میدان کې وروزل شي. او دا واقعیت لکه وزیر صاحب محترم چې دکتور ویل کم امکانات چې تاسې لرئ د زراعت په بخش کې، کم لابراتوارونه چې تاسې لرئ، هغه په سل کې شاید 10% موږ ونه لرو. نو چې ستاسې دومره په اخلاص باندې وینا ده چې زموږ د ټولو لابراتوارونو څخه کار اخیستی شي، واقعیت زموږ سره لویه همکاري ده او بلکې د نظام سره همکاري ده. اوس پروژ کال موږ خریداري وکړه، دا اوس خلاصېدونکی کال کې 280 میلیونه د یو خاص لابراتوار د لپاره د تعلیم او تربیه د لپاره زموږ خریداري وه. دا ګوره دا چې موږ پوره کوو دا لابراتواري مواد شاید میلیونونه ډالر وغواړي، او که داسې چې دا تفاهم او تعاون په مابین کې موجود وي، په زراعت بخش کې به ستاسې لابراتوار نه کار اخلو، په انجنیري کې به د بل وزارت د لابراتوار نه کار اخلو. ګډ نظام دی، یو نظام دی، مصارف د نظام به هم بشاتي او عملي جامه به هم کارو ته راغوښتي.